زابل د هیواد په جنوب لویدیځ حوزه کې پروت ولایت دی چې ډېری اوسیدونکي غریبان دي. دا د زابل ولایت مرکز کلات کې د افغاني سرې میاشتې له لوري پر 1500 اړمنو او بېوزلو کورنیو باندې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش سانه ده. د زابل ولایت د افغاني سرې میاشتې رئیس وایي چې په یاد مرسته کې 12 کلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي چې د هندستان هیواد په همکارۍ سوي. هغه وایي په راتلونکي کې پلان لري ترڅو نور 900 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره بیا د اختر لومړۍ ورځ کې د قربانیو د غوښو مرسته وکړي چې د قطر هیواد له لوري سوي او هرې کورنۍ ته به 15 کیلو غوښه ورکول کیږي. دا 1500 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي د هندستان ملت مرسته کړې ده. وريجې دي، بوره ده، غوړي دي، چای دي، همدغه رقم نور شیان 12 قسمه اوړه دي، همدغه رقم 12 رقم شیان یو کارت بلل کېږي. نو دا شیان دي. پر همدې مهال مستسوي کسان پر دې مرستو خوشي شي او زیاتوي چې اوس مهال ستونزې ډېرې دي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. خو دا زموږ دپاره یو شی دی د اختر دپاره. نو بس بیا د سرې میاشتې څخه موږ زیات منندوی یو، موږ هر وخت معنا خپل د مرستو څخه برخمن کړي. موږ ته باید دا وخت کې وایي چې زیاته مرسته وشي ځکه موږ به زیات حالات مو خراب دي. نو ډېر په خوشحالي خو ډېر ضرورت لرو، ډېر شی په دنیا ولاکه لرو. کارونه ډېر ټول مسلمانان د خدای نه یوازې ما د خراب بس خدای مې دین و دنیا سم کور په تصویر په یو وخت لو مې کول هله وخت او ملائکه راځي کاټنه کوتره لېږلې. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په مرکز کلات او ولسوالیو کې د زرګونه اوسیدونکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې سوي.